د پکتیا او نورو سویل ختیځو ولایتونو په ځینو سیمو کې نجونې د ټولنیزو ستونزو او ځینو محدودیتونو له امله له شپږم ټولګي وروسته خپلو زده کړو ته ادامه نشي ورکولی، خو ځاځي ایوب هغه ولسوالي ده چې نجونې پکې تر 12م ټولګي زده کړې کوي. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې د پوهنې د برخې کارکوونکي وایي که څه هم دولت نه دی توانېدلی چې دغه ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو، درسي کتابونو، ودانیو او ځینو نورو امکاناتو د کمښت ستونزه هواره کړي، خو دوی د سیمه ییزو خلکو په همکارۍ توانېدلي چې د نجونو د زده کړو بهیر روان وساتي. تر 12مه پرې څه چې اوس تر 14مه پرې یعنی حمایي او مرکز لرو چې هغلته 14م صنف 14م صنف نجونې بوخت دي تعلیم کوي. د تعلیم کچه 14 ته ورسېدله، مقصد د نجونو د تعلیم مخه اوسه پرې چا نه دی ډب کړی. او بله ستونزه دا ده چې تعمیر بخش کې هغه تاسې خپله کسو چې موږ شپاړس شعبې لرو، شپاړس شعبو کې لس شعبې هم بهر دي او شپږ شعبې هم په داخل کې دي او د تعمیر ستونزه لرو. او بله ستونزه دا ده چې د استادانو د کمبود په برخه کې موږ ستونزې لرو چې استادان مو کمبود دي او په هغې نه موږ 8 استادانو دا ټولې د لیستې ټولې چارې په مخ وړو. د مهال د ځاځي ایوب ولسوالۍ د 43 بابا ښوونځیو له ډلې په 11 هغه کې یې څه باندې 15900 نجونې زده کړې کوي چې له تېرو څو کلونو راهیسې هر کال لسګونه نجونې له 12م ټولګي فارغېږي. د یادې ولسوالۍ زده کوونکي وایي له زده کړو سره ډېره مینه لري، خو د ځینو ستونزو له امله نشي کولی په سم ډول زده کړې وکړي. زموږ کتابونه نه لرو، کتابچې نه لرو، کتابونه، پنسلونه، قلم نه لرو، دا وغواړو. موږ اتاقونه نه لرو، په لمر کې لمر ته نوسو، په بارانه کې بارانه ته نوسو، موږ مشکلاتو سره مخامخ یو. ماري بهیر زیاتره چې مخامخ دي د کتابونو ستونزو سره مخامخ دی او د کرتاسیو ستونزو سره مخامخ دی، خو اکثره د ښوونکو ستونزو سره هم مخامخ دی. اکثره لیسې چې دي خصوصا نیمو لیسه تشکیل د ابتدایي دی او نوره لیسه دی. د پکتیا د پوهنې ریاست وایي د ښوونکو، درسي کتابونو، ودانیو او داسې نور امکاناتو د کمښت ستونزه د ټول هیواد په کچه ده، خو دوی په خپلو شته امکاناتو د نجونو د زده کړو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. موږ په ایوب ځاځي ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه امیرینې ټاکلي دي او ورسره څنګ کې مو ښځینه ښوونکي ورته ټاکلي دي او موږ هڅه کوو چې د هغوی لپاره یو مسؤل چاپیریال یعنې ودانۍ مو ورته جوړې کړي دي د نجونو د ښوونځیو لپاره. موږ هڅه کوو چې په ایوب ځاځي ولسوالۍ کې د نجونو دغه تعلیمي بهیر لا غښتلی او پیاوړی کړو. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې 22 بابا ښوونځیو ته نوې او اصلي ودانۍ جوړې شوي، خو لا هم 11 بابا ښوونځي ودانۍ نه لري. په یاده ولسوالۍ کې نږدې 11000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 15700 یې نجونې دي.